او داسې ناشنا غوندې غر چې یو اوږده سوکړه یې ختلې ده. نو دی ودرېد، د الله دې قدرت ته ګوري. حضور پاک مبارک چې هم د شپې پاسې تهجد له، نو د ستورو ته به یې وکتل او د اسمان ته، نو او به فرمایل ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. د الله دې قدرتونو نه به الله معلومه. امام شافعي صاحب وایي کنه، چا تپوس کوي د خدای پاک د وجود څه دلیل دی چې الله شته؟ وی ګوره البعرة تدل علی البعیر، وی چې په ځمکه پچه پرتی نو تا ته پته لګي چې په دې لار باندې اوښ تللی دی. پچه خو بغیر د اوښ نه نی کنه، پچه پرته ده نو تا ته پته لګي چې په دې اوښ تللی دی، چې چیلی پچې نو چیلی پې تللی ده. نو د یوې پچې نه خو ته اوښ او چیلی معلومې، او د دومره کائناتو نه به تا ته خپل رب نه معلومېږي. عجیبه دلیل دی. نو دې غر ته چې وکتل نو ودرېد او د الله قدرت، خدایا دومره غټ غر، دومره مضبوط او اوچت. نو فرشتې چې کله په زړه کې څه وسوسه یا څه خبره پیدا شي، شک پیدا شي، نو الله سره نسبتي فورا الله د هغه شک ختموي. وسوسه د خدای په قدرت کې شک نو، هسې هغه تعجب یې واغېشته چې ستا څه لوی قدرت دی خدای. فرشته وله راله، ولې؟ وی د الله دې قدرت ته حیران یم، داسې غر څومره لوړ او دومره غټه سوکړی لکه د منارې په شان. موږ ورته مناره وایو. وی د دې نه ناشنا شی درته وښایو، وی د غر دې څوکې ته وخېږي. نو پیغمبر له خدای ګوره ډېر لوی طاقت ورکړی، د غر څوکې ته ورسېد چې اوخت د غر د څوکې د پاسه داسې د میچنې د پل غوندې یو تیږه پرته ده. خدایا دا دې څنګه راغشتې ده او په دا څوکه د پاسه دې ایښودې ده، لکه سړی چې په دې ګوته د پاسه پرچ یا مثلا یو پلیټ الاوړي. خدای دا ستا دونه لوی قدرت، دا څنګه راغشتې شوې ده او په دا څوکه پرته ده؟ فرشته ورته وی دې نه ناشنا شی راته وښایو. وی او وی لکه خوښ د هغه غر میدان ته یې کړه، زلزله راله په دې غر باندې. چې زلزله راله نو هغه کومه تیږه چې د غر په سر الاوړې وې ځان د پرته واتې پرېوته. چې پرېوته وی ورشه اوس هغه غر ته لږ سر ورتا که. چې ورغی عیسی علیه السلام او غر ته سر ورتا که، انسان پکې ولاړ دی، په هغه څوکه کې، په هغه غار دی پکې د برنه، او په هغې کې یو سړی ولاړ دی. حیران شو، فرشته وله راله او که دا لا څوک دی؟ او دې سړي ته په هغه غر کې خشته ښکلې رڼا ده، په هغه غار کې مزېدار، او ورته کوزه پرته ده د اوبو خشته ډکه، او د انګورو غونچک هم ورته پروت دی، او دا سړی په منځه ولاړ دی مونځ کوي. دی لا حیران شو چې خدایه دا سړی دې غار ته دې څنګه راوستی دی، او په دې غار کې دا رڼا پکې د کوم ځای نه راله، او بیا د انګورو غونچک وله څوک راوړي او د اوبو وله څوک راوړي؟ الله پر قادر دی رونو کنه دی. بی بی مریم پوټې ماشومه وکنه، حضرت مریم علیه السلام د عیسی علیه السلام مور. نو حضرت زکریا علیه السلام په خپله کفالت کې واغېشته، وي دا زما رشته دارم ده او ترور یې زما ټبر دی، او زمونږ د استاد لور هم ده، یو وینه زما بی بل وینه زما بی، زه به یې تربیت کوم، بل وی زه به یې تربیت کوم. نو فیصله په دې وکړه چې راځه دریاب کې قلمونه غورځو، تورات پې لیکه. نو چې د چا قلم په ځای ودرېد نو هغه به یې تربیت کوي. نو چې قلمونه یې دریاب کې وغورځول نو د هغه نورو خلکو قلمونه اوبو یوړل، او د زکریا علیه السلام هغه قلم په دریاب کې ولاړ څه کوي چې کم طرف نه اوبه راتلې اخوا روان شو لکه کښتۍ غوندې. قرآن شریف کې الله وکفلها زکریا. نو یو کوټه ولا جوړه کړه او په هغې کې دا بی بی مریم کېنوله. کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، چې کله به هغه کوټګۍ دروازه یې کلو کړه ورننبت نو ورته به روزي پرته وه، هغې ماشومې جینۍ ته. او څنګه روزي وه؟ مفسرین لیکي وی د جمې میوه په اوړي کې او د اوړي میوه په جمې کې، لکه د دې زمانې میوه ده دا په جمې کې ورته پرته وه، او د جمې میوه په اوړي کې. نو حضرت زکریا علیه السلام ورته وی انا لک هذا، دا میوه ده کومې راغلې؟ دروازه خو ما د بار نه جلنده کړې ده، چابي ما سره ده، مجال نشته چې څوک درته راننوځي. بل دا ده چې دا میوه که چا راوړه نو هغه زمانه کې پرجونه او دغه خو نو که نه ده سټورونه، دا د جمې په اوړي کې او د اوړي په جمې کې دا د کومې نه راځي؟ هغه ماشومه بچی ورته څه وایي؟
چې د عیسی علیه السلام رستو مور ګرځي، قالت هو من عند الله، دا د الله د طرف نه ده. پټینه ماشومه، ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب، الله چې غواړي نو چاله چې غواړي بې حسابه روزي او رزق ورکوي. داسې ده که نه؟ په تیږه کې دننه، په کاڼي کې دننه چینجیله پروردګار رزق روزي ورکوي. په دریاب کې دننه، هلکه مونږ وایو مونږ خو پټې کرو نو غنم ځکه راځي، مونږ خو پټې کرو نو جوار ځکه راځي. نو ما ته په دریاب کې د کبه غباړی وښایه، او ما ته په دریاب کې د کبه یوریا خوره وښایه چې ګنو ته یې دننه واچوله. او دا چې څومره دا مرغۍ دي د دې ما ته هغه ځمکې او جایدادونه او بنګلې او کارخانې وښایه. الله ورکوي رزق خرونو. دا عقیده په خدای کامل او ساته چې ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب، چاله چې الله غواړي نو بې حسابه روزي او رزق ورکوي. نو حضرت عیسی علیہ السلام چې وکتل چې خدایا، نو سړي ته ولاړ دی، سړي سلام وګرځو، سلام یې وګرځو، نو تپوس یې ته وکړي مرګري څوک یې؟ بني آدم، د آدم علیہ السلام اولاد کې انوسي دا څه شی پروت دی، دا اوبه دي، دا الله راکوي. دا انګور دا مې خوراک دی، دغه انګور خورم او دا اوبه الله راکوي. او نور څه کې؟ بس دقه د الله عبادت کوم، د ورځې مې روژئ او د شپې دغه منځونه او دسونه منځونه کوم او دغه عبادت کوم. مرګري د کله نه یې دلته عبادت شروع کړی دی. عیسی علیہ السلام یې تپوس کوي، وی 400 کاله مې وشو په دې غار کې د الله عبادت کوم، 400 سال. حضرت عیسی علیہ السلام حیران شو، خدای دا د عمر ته وګوره. او داسې عبادت ریا پکې نشته، څوکې وینې نه، ګوټ چاري نشته، خپلوانو سره تل او غم خادي نشته، گپ شپ نشته، یو شان عبادت الله د رضا ده پورې. ګورې رونو الله د عبادت کوي او څوک ولا بل شان عبادت. نو عیسی علیہ السلام الله ته مخ اوچت کړ، یا الله د دې انسان نه خشته او تا ته غوره انسان بم بل څوکي داسې عبادت وی او یو کس شته د دنه ما ته په عبادت کې زیات نږدې دی. څوک دی؟ الله راته وښایه چې ورپسې لاړ شم. نه هغه به وروستو راځي د نبي آخر الزمان، د آخر زمانې د پیغمبر امتی چې د شعبان په 15مه شپه زما عبادت وکړي، د دې انسان د دې 400 کالو د عبادت نه زیات اجر او ثواب به ورکړم. دا د الله رحم دی که نه دی؟ په خدای یقین کوه. زه کله حیران شم چې خدای ستاسو نه رحم دی، مونږ د نه څه واغېسته. یعنې که یو سړی ووایي چې السلام علیکم، ثواب یې وشو او زبردست ثواب یې وشو، لږم نه بې شمېره نیکۍ دي. او که بل ورته ووایي چې وعلیکم السلام، د هغه هم ثواب وشو. که دی وایي چې السلام علیکم او وایي وعلیکم السلام ورحمت الله، ډبل ثواب یې وشو. که دی وایي السلام علیکم ورحمت الله زیات کړي، ډبل ثواب وشو. که هغه وایي چې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته، د 3 چنده زیات ثواب وشو. که پرنجه وکړي انټوشي وکړي نو خو انسان دی خامخا انټوشي کوي که نه؟ دې لس خو چا په مدرسه کې ټریننګ نه دی کړی، دا خو طبیعي څیز دی. او دی وی الحمدلله، بیا ثواب وشو. بل چې واوري یرحمک الله باندې خو جبه نه ستړي کېږي، هغه له په الله اجر او ثواب ورکوي. په دې لاره کې یو غنه پرته ده او هغه دې اوچته کړه چې مسلمان ته تکلیف نه، په دې هم خدای اجر او ثواب درکوي. د خدای رحمتونه مور ته کور ته ننوتې او مور ته په خوشحاله نظر وکتل، الله ثواب درکوي. پلار ته په خوشحاله نظر وکتل، الله ثواب درکوي. څومره ثواب! نو چې مور او پلار ته په خوشحاله نظر وکتل چې ته ورته مسکې شې او هغه مور او پلار هم ځان ته مسکي کې، د قبول شوي حج برابر ثواب درکوي. حج په 2 لکه روپۍ نن سبا نه کېږي. نو تپوس کېږي د حضور پاک مبارک نه، صاحب دا که څوک زیات ورننوځي 100 ځله ورغی، 200 ځله کور ته ورغی او دقسې په خوشحاله نظر. بخاری کی حدیث ہے، د ترمذی شریف کی حدیث، ترمذی کی حوالہ میں درکړه او مشکات کې مشته. ورمایي وتا وی دا خو سل نه چې زر کرتا الله رحمت دی نه زیات دی، وته ګورې په خوشحاله نظر الله د هغې نه زیات ثواب درکوي. د خدای څونه رحمتونه دي. ماشوم دی اوچت کا او په سر دی ولا لاس کې خود اجر درکوي. مشر ترې بالغ کې خود ثواب درکوي. مشر د مټه دی ونیوه، بابا راځه سودګي طریقې جوم، الله ثواب درکوي.
د استاد قدر دی وکړه الله ثواب درکوي. جومات ته خیخ پرېدن نکړه ثواب درکوي. ګسر اعتبار وویسه ثواب درکوي. قرآن شریف دې ښکل که په هغې الله ثواب درکوي. یعنې داسې الله پاک او هسې دا جبړه قوه الله الله کوه درود شریف وایه کمپیوټر د ثواب دی چالو دی. دومره د خدای رحم یو سکند که ته وایې چې زما د 40 ګنټې په ثواب کې تېرې شي نو الله ګواه دی چې خدای پاک دله دام درکوي. او زه دله مثال در کوم وی د شپې خو به زودې منه زما ثواب به څنګه کېږي. حضور پاک مبارک فرمایي چې د شپې اوده کېږي اودس وکړه او چې اودس دې وکړه نو لا اله الا الله شروع وکړه نو چې خوب درغې که نه او په دې کې اوده شوې نو تر پاسېدو پورې ستا دا ټول وختونه په ثواب کې تېر شو. او که په دغه شپه کې مړ شوې نو الله به یې د شهیدانو په سب کې پاسوي. اوس به سره څه کوې؟ دا اوس خدای پاک مونږ له بانې لټوي که نه لټوي؟ په معمولي غوندې خبره ښه یاره دا هم راته ګرانه ده. دا به څنګ کېږي؟ دا خو د شپې ثواب شو خو د ورځې به څنګ کېږي؟ وی ښه نو داسې کوه چې د هر مانځه نه پس آیت الکرسي وایه. هر مونځ چې دی وکړه ورپسې آیت الکرسي وایه. ښه نو چې کله اوده کېږي بیا آیت الکرسي وایه. نو ستا ټول ټیم په ثوابونو کې لګیا دی لیکلی کېږي. ښه په یو موقع کې فرمایي وی مانځه پسې 33 کرته سبحان الله 33 کرته الحمدلله او 34 کرته الله اکبر وایه. څو شروع سل شو کنه. منځونه څو دي؟ 15 دي. منځونه څو دي؟ 15. نو سوچو 1500 شو 1500 شو نو چې 1500 دا شو او د شپې اوده کېږي او سل کرته وایي نو 600 شو کنه. نو 600 په لسو کې ووهه د یو نیکۍ ثواب چې دی نو هغه یو په لس دی. نو چې 600 د په لسو کې څو شو؟ 6,000 شو کنه. نو حضور پاک فرمایي وي تاسو کې څوک دی چې دروازې 6,000 ګناهونه کړي دي؟ د 6,000 ګناهونو ذمہ دار خدا شو. څوک داسې شته چې 6,000 ګناهونه کړي؟ یعنې موقع په موقع الله د ثواب درکوي درته. موقع په موقع د ګناه درجېدو غم کوي. نو چې اوس مونږ بدقسمته یو پوټې غوندې په کنځلو خوله ستړی کوو په غیبت مونږ ستړي شو په چغلۍ مونږ ستړي شو لیکن دغه معمولي عبادت مونږ نه کوو. دا خو زموږ خپله غلطي شو. نو جناب وی د دې سړي چې کوم د شعبان په 15مه شپه پاسېده او رب العالمین ته عبادت وکړه د هغه انسان د هغه یوې شپې عبادت د دې سړي د 400 کالو د عبادت نه بهتر دی. او د هغه سړي عبادت څومره مزیدار واله عبادت. نورونو لیله د شب قدر شپه عبادت وکړئ الله ته او دروازې روژه ونیسئ. ویم درته دروازې روژه ونیسئ او د شپې الله ته عبادت وکړئ. حضور پاک مبارک فرمایي وی چې الله په دې شپه باندې 300 رحمتونه او 300 بخښنې نازلوي مغفرتونه. خو یو څو کسان نه بخي. ګورې لکه یو پټې درته خبره سخته کم حدیث کې راځي یو څو کسان نه بخي. هغه څوک دی چې هغه نه بخي؟ یو مشرک چې الله سره دویم خدای لري ګڼي شرک کوي هغې نه دې مله وساتي. دویم څوک دی؟ سودخور چې سودي کاروبار کوي. دوه شو. دریم څوک دی؟ جادوګر او کوډګر چې په خلکو جادو کوي او کوډه کوي. درې شو. څلورم چې شراب څکي همیشه. اوس یو سړي اوس کله توبې ته ویسته او بیا نسکم دا خیر دی چې همیشه شراب څکي. بل همیشه زناکار. خدای دې مسلمانو ساتي. که یو کس نه وشو او توبې ویستله الله به معاف کړي. خو چې همیشه او بل پکې څوک دی؟ یاره دې نه خو به انشاءالله زموږ د مسلمانان خلاص دي. شکر د شرک هم موږ نه کوو موږ الله یو منو. داسې ده که نه؟ ټول وایي چې ایمان هم تازه شي الله وحده لا شریک یو منو. شکر. او سود به هم چې ته بدقسمته چې ته یو کس دوه کوي ګنې الحمدلله عام مسلمانان د دې نه خلاص دي. او د شرابو نه هم شکر دی خلاص شو او د دغه بدعملۍ نه هم شکر دی خلاص شو او کوډو جادوګرو نه هم خلاص شو. خو یو کس پکې بل دی. څوک دی؟ مشاحن چې کینهګر خدای نه بخي. او د ما په خیال چې دا بیماری د کینې والا دا به دې نه به څوک هم خلاص نه. توبه وباسئ. من شر حاسد اذا حسد. کینه ډېره خطرناکه ګناه ده. او چې مسلمان سره ته بغض او حسد او کینه کې هغه دې څه وکړل؟
اسم نشي کولی. زه اکثر طالبانو ته دا ټکې ویم، زم که یو سړی چا سره کینه او حسد کوي، د هغه څه نشي کولی، دله دا سزا ډېره ده چې هغه خپل وخوړه، خپل نه خورې که نه. د بل زه تا سره کینه وکړم، تا ته نقصان نشم رسولی، ځان له مېړه وخوړه، دی غټه سزا شو. او کینهګر خطرناک په دې دی چې د ده د الله په کار اعتراض نه. لکه مثلا یو سړي د خدای علم ورکړه او زه ورسره حسد او کینه کوم، نو دا خو مې په خدای اعتراض وکړي چې خدای پاکه دا علم دی ولې ورکړی. یو سړي له خدای مال ورکړه، یو سړي له خدای حسن ورکړه، یو سړي له خدای عزت ورکړه او زه ورسره کینه کوم، نو دا نعمتونه الله ورکړل. نو دا الله په نعمت زما اعتراض دی چې خدای دا نعمت دی ولا ولې ورکړه. الله وایي ته ما نه ښه پوهېږې، ته په خدایه کې ما سره ځان شریکې، په علم او پوهه کې ما سره ځان شریکې، دا په خدای اعتراض. نو دا څو څیزونه دي چې له دغې کسانو رب العالمین په دغه شپه باندې دعا نه قبلوي. 300 رحمتونو نه او د 300 بخششونو دا سړی پاک دی. نو د دې نورو نه خو شکر دی مونږ خلاص یو، او کوشش وکړئ چې د دې کینې او د حسد د بیمارۍ نه الله نه سوال وکړئ. دا داسې څښا بیماري ده چې هر سړي ته په داله کې راځي چې خدای پاک هم د کینې مسلمان سره د بغض او حسد او د کینې نه محفوظ وساتي. نو دا شپه د شب قدر ښه، اوس دې ته شب قدر ولې وایي؟ شو قدر چې مونږ وایو د قدر شپه. نو قدر دوه معنی دي، قدر عظمت او لویه ته وایي، د لویه شپه ده. هغه لویي خو تاسو ته معلومه شو چې الله تعالی په دې شپه څونه مهربان دی. دویم قدر تقدیر ته وایي، رب العالمین په دې شپه باندې د لوح محفوظ نه فرشتو ته حکم وکړي چې د فلانکي سړي د 1 کال تقدیر ولیکي او د دنیا فرشتو ته حواله کړي. نو په دې شپه د هر انسان د راتلونکي 1 کال چې څومره تقدیري فیصلې دي د خدای پاک، لکه زما متعلق فیصلې دي چې دی به په دې کال کې دونه ډوډۍ خوري، دونه به دې اوبه څکي، دونه به دې ګرځي، بیماری به راځي نه به راځي، مرګ به راځي نه به راځي. نو چې د هر انسان متعلق د راتلونکي 1 کال څومره فیصلې دي د ډوډۍ او رزق او ژوند د عزت او ذلت او بیماری او ګرځېدل او ناسته ولاړه، دا هغه فرشتې راوالي د دې شپه باندې دا لیکل شروع کړي. نو په رمضان کې کم لیلة القدر راځي، نو په هغه شپه باندې د دنیا فرشتو ته حواله کړي چې دا واخلې د فلانکي سړي د راتلونکي کال عملنامه او هغه د دنیا ژوند د هغې دا نقشه ده. ځکه ورته لیلة القدر وایي. د تقدیر د لیکلو د انسان د تقدیر د لیکلو د شورو شپه. د دې وجې نه علما لیکي چې سړی په دې شپه د الله نه سوال کوي، نو داسې سوال دی وکړي، داسې سوال: یا خدایا په دې شپه زما تقدیر لیکلی کېږي، فرشتې لیکي، نو خدای زما په تقدیر کې روغ صحت واچې، خدای زما په تقدیر کې ایمان واچې، خدای زما په تقدیر کې نیک عمل واچې، خدای زما په تقدیر کې سعادت او خوشبختی واچې او سپیرتوب ته وباسې، خدای زما په تقدیر کې رزق واچې، زما تقدیر کې عزت واچې. الله بدلی یمحو الله ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب. قرآن شریف کې الله وایي چې اصل تقدیر ما سره دی، او د تقدیر د بدلولو محو او اثبات چې ورته وایي لیکل او یا روانول، وایي دا زما اختیار، دا کار د کولی شم. نو په دغه شپه به د رب العالمین نه دغه سوال کوي، دروازې به یې روژه ونیسي. او ما چې وختنی کم حدیث ته وایي د عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها حدیث دی، د حضرت ابو هریره نه منقول دی. فرمائی کہ ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا. خدای پاک دی لومبی اسمان ته د شو قدر پدا نیم د میاشتې پدا نیمه کې پدا 15 شپه را کوزیږي. نو د خدای کوزیدل د خدای د رحمت را کوزیدل، د الله کوزیدل د خدای د شان سره مناسب دی. داسې کوزیدل نه کې لکه دا مونږ چې څنګه کوز پاس کېږو، د خدای زمونږ په شان داسې وجود نشته، لیس کمثله شیء. د دوی لومبي اسمان ته راکوزي، نو څه چل کوي؟ فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم لبني کلب. په عربو کې بنو کلب یو قبیله و، هغې به ګډې چیلې ساتلې. نو رونو د یوې ګډې ویښته به څوک وشماري؟ نه،
د یوې ګړې چیلې ویښته وړی څوک نشي شمېرلی. نو وایي د بنو کلب قبیلې چې څومره ګډ چیلې دي، غنم په عربی کې ګډو چیلو دواړو ته وایي، ګډو ته هم وایي چیلو ته هم وایي، او شاته هم ورته وایي ګډو چیلو ته. نو د بنو کلب قبیلې د ګډو چیلو د ویښتو نه زیات مخلوق الله بخي. د بنو کلب قبیلې د ګډو چیلو د ویښتو وړی تارونو نه زیات مخلوق پروردگار بخي. هغه مخلوق څوک دی؟ هغه دی چې په دا ورځې د الله روجې ونیسي او د شپې رب العالمین ته زاري وکړي او عبادت وله وکړي. حضرت موسی علیہ السلام یو ځل په لاره تېرېده، یو سړی لګیا دی رب العالمین ته زاري کوي، یو جاړي وته. چې موسی علیہ السلام پې ورغی، هغه سړي ته وایي ولې؟ وایي د خدای د قهر نه یېرېږم ځکه جاړم. ته څوک یې؟ وایي زه موسی یم د بني اسرائیل. ورته غاړه وت لاسونه یې وله ښکل کړل، ځکه د دې پیغمبر د هغه هم دونه امتو زمونږ د نبي علیه السلام د امت غوندې خو نو کم، خو لکه د نورو پیغمبرانو نه امت زیات. وی حضرت د الله پیغمبر چرته دی؟ وی تور ته ځم د الله ملاقات له. یا زما یو سوال خو الله ته وکړه. وایه څه سوال دی؟ الله ته ده ووایه چې ما خدای وبخي. دا جړېدونکې بنده ورته وایي. موسی علیه السلام یې تا به خدای بخي، ځکه څونه الله ته عبادت کې سجدې لګي او خدای ته جاړ. چې حضرت موسی علیه السلام څنګه تور ته لاړ او هغه الله سره خپل مناجات او ملاقات وکړه، د دې سړي درخواست یې ور مخکې کړه. الله په لاره روانم او زما یو امتي دی او لګیاو ډېر یې درته جړل او ډېر فریاد یې کو او عبادت کې لګیاو. نو ما دې تپوس وکړه چې د عبادت ولې کې؟ وی د خدای نه یېرېږم، الله ستا د یېرې نه. او بیا یو درخواست زما په ژبه تا ته کوي، زم سفارش کوم چې ته یې وبخه. وی الله په جلال کې راغی چې دغه سړی بلکل نه بخلي کېږي، نه بخم. ته د سفارش به نه کې، د یو ګناه کړی ده چې په هغې خبر دی او زه پې خبر یم. ګوره الله دونه پرده پوخ دی چې موسی علیه السلام هم پې نه کړي چې دا څه ګناه وه، څوک نه خبر. داسې ګناه کړې ده چې په دې یو زه پوهیم او یو پې دغه سړی پوه دی، خو بلکل یې نه بخم. ورته وایه چې ستا بخشش نشته، عبادت کې کوه که نه کې مه کوه. موسی علیه السلام باندې خو جلال و، خو چې د الله جلال په چا راشي هغې ته څوک ټینګېدی نه شي. واپس راغی. چې واپس راغی نو اتفاقا دا سړی بیا ملو شو. وی زما درخواست الله ته مخکې که او ستا درخواست مې مخکې که، څه چلو شو؟ وی خفه کېږه مه، خو ستا بخشش نشته، الله خو تا ته ډېر سخت غصه دی. څه ګناه دې کړې ده؟ تا هغه ګناه کړې ده چې الله وی بلکل یې نه بخم. دا دې څه ګناه کړې ده؟ سړی ورته وایي وی الله درته زما ګناه ونه ښوله؟ وی نه. نو چې الله په ما پرده واچوله نو زه ولې خپله پرده اوچته کړم؟ الله په ما ګوره دونه بخي نه سزا ورکوي، لیکن هغه پرده وله نه اوچتوي. او موږ څه کوو؟ من ستر علی مسلم ستر الله علیه فی الدنیا والآخره. حدیث کې راځي چې چا په مسلمان پرده واچوله الله به په دې سړي په دنیا او په آخر کې پرده واچوي. او موږ څه کوو؟ پرده اچوو نه، پرده اوچتوو. یو سړي کې به غلطي نه موږ ورپسې جوړوو، یو سړي کې به ګناه نه موږ ورپسې هلکه پلان کې دا چل د خدای بنده که پکې ده نو پټی کا، دا پیغمبر امتی الله ته جوړېږي. یو سړي کې غلطي ده پټی کا، یو سړي کې نقصان دی پټی کا. او موږ خلق په نقصان او غلطي خو پرېږده چې پکې نی ورپسې راوباسو، پلان کې دا چل دی، پلان کې دا چل دی، دا ډېره خطرناکه ګناه. وایي ښه نه الله په ما پرده واچوله او زه ښکاره کړمه، نه د الله رسول نه ښکاره کړم. وایي اوس به څه کوې؟ نو تا خو بخي نه. وایي که مې بخي او که مې نه بخي، عبادت زما کار دی، بخنه د خدای کار دی. عبادت خو وله نه پرېږدم، خفه کړی مې دی، نور یم خفه کړمه. خپل رب مې خفه کړی دی، غصه کړی مې دی، نور یم خفه کړم. که مې بخي که مې نه بخي، بخنه د هغه کار دی او عبادت زما کار دی، ورله به کوم او دقسې به ورته جاړم. او ولې؟ ځکه چې بل ذات نشته چې زه د ده نه لاړ شم او هغه ته وجاړم، او بل د بخنې خاوند نشته چې زه دا پرېږدم او هغه له لاړ شم. نو د بخنې ذات هم دا دی او هغه ذات چې سړی ورته جاړي او فریاد ورته کوي هغه هم دغه دی. نو که ما بخي که نه بخي دقه جړه به ورته کوم او دې نه به ورته زیاته به کوم. دا زما کار دی او بخنه د هغه کار دی. څه موده پس موسی علیه السلام بیا لاړ تور ته، الله سره مناجات یې کو، رازداري کوله. چې فارغ شو نو رب العالمین ورته وی اے موسی، وی دا هغه سړي هغه خبره خو دې ماله راوړې وه
او چې واپس تلې در سره کومه خبره وکړه نو ادې ذکر نه کړه؟ وی الله واپس چې تلمه نو ما ته خو هغه داسې ووی او ته وی زه نه بخمه. وی اقه وخت مې وبخه چې هغه خپل عاجزي وکړه او خپل زاریه وکړله نو ما د خپل کتاب کې چې د عذابونو کوم کتاب دی هغې کې ورته نوم روان که او د مغفرت او د رحم او د جرت په کتاب کې مې ورته نوم ولیکه. قسم په خدای که د خدای نه زیات رحم په بل چا کې وي. مونږ لګیا یو خفه کوي او بیا هم روزي را کوي. مونږ لګیا یو او خفه کوي بیا هم جامه را کوي. مونږ یې خفه کوو بیا هم عزت را کوي. مونږ یې خفه کوو بیا هم بچي را کوي. مونږ یې خفه کوو بیا هم خوشحالي را کوي. ته خو به وکړې چا سره دا کار؟ نو پروردګار دغه حدیث دی چې نبی علیہ السلام فرمایي چې په دغه شپه چا د الله عبادت وکړو او دروازې ورته روژه ونیوله نو خدای پاک په دغه شپه باندې دغه خلک د بنو کلب قبیلې د ګړو چیلو د ویښتو نه زیات مخلوق پروردګار بخي. نو د مارونو دروازې روژه ونیسئ پروردګار د الله د رضا دپاره. دومره ګرانه خبره نه ده. او د شپې خوب وکې. خوب منع نه دی ښه، په لومبۍ حصه کې خوب بهتر دی او په آخره شپه کې تهجد پاسئ. نو الله له عبادت وکې، تهجد وکې او د خدای نه سوال وکې. قرآن شریف کې چې الله د خپل صفت بیان کوي انک لعلی خلق عظیم نو اسې نه کوي. بهترین خوی خدای پاک ورکړي. کور کې دننه د بیبیانو سره څومره خشته ښکلي خوی مونږ کې د هغې ذره مې سم نشي جوړېدی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی وی حضور پاک بزان لکمبل پخپلا گنڈ چیو بچلے. گورا بیبیانی دی دا چا یو بیبی بی یا دوی یا دری او چی سلوری ناغا با دا کور کارو کی وی دا خزی مثل روستی دی زر مونگ دا ہوایو او دا تاسو سر پارا کور کی ناستے کار بزکوم که یو خدا خاون تا دوی چی دا لگ دا ماچسوا دا اور خوراتا بلکا سونا بد بگرنی. ہاں دا بتا دا اور بلوں دا سنڈے ما بکٹ کے راتا ناستے شل خبری ورطو کی. او حضور پاک مبارک کنہا بی بیانی دی او قسم دے زارے دے بتے بی بیانی وی دا خدمت تا پارا او بیام نبی علیہ السلام مبارک عائشہ صدیقہ فرمائی ویدان لبے سادر چوشتیت پخپلا گنڈا او ای پانا بیدان لپخپلا گنڈلا چو بشلی دلا او ای دا کور کار بے منگ سر کو کان فی محنت اہلی دا کور دا بیبیانو سر بے دا کار پل کور کار روزگار کو او چی کل با بانگوی دشوار سبے غردول نیق بجومات تا ہوا دے سمر خشتخ کلی خوی دے. لوی خلق دا دنیا کافر دا لکنو پتادات دا رب العالمین دا حضور پاک دا خشتخ کل اخلاق دا وجن مسلمانان بلن. یو غٹ کافر و یہودیو زید ابن دسنہ پیغمبر علیہ السلام لے قرض ورکڑے راغ یو موقع کی دا قرض دا ادائیگی یو سورو دے پاتے وے او مخامخ حضور پاک تو درید وی دماغ شیراک اچھی مادہ لسا قرض درمان دے پورے دے روزی پاکی روز دووی حضور پاک غلش در کوم بس اغا فوراً بدرت شروع کلل وی تاسو خلقم دا سے کوئی دا خلقو نمال والے و بینور کر او لگ نورم ورپسی مخ کلاروی تاسو دا عبدالمطلب خاندانم دقا چل دے دا خلقو مالو نخورے دا سونس پکی خبری دا خلقو پا مخ کے او حضور پاک دا صحابہ پا مینس کے ناستے صحابہ و تا گوتی پٹ لقی چک بار بوزی کنا نیک بخت دا خوستا پا قرص کی دو سلورو دے پاتی دے چه نیٹم راشی نو خلق دو دریو دے محلت ورکی سالا نیٹا نا داغلے او بیا زمون مخی زمون دا پیغمبر سپکاوی کے صحابو دا حضور پاک بدا سپکاوی کم دے زغملی شو خود نبی علیہ السلام مخی بے غگ نکاو دا چه دا بدر دوی حضرت عمر ورطا غصش ویستا ٹیم خلاشتا او پام کو کبلا خبر دیو که چه اس دا ناثر اخوا پتو رو غردو زمون مخی شرمے گنا او زمون دا پیغمبر بیزتی کے او پم بیزایا کے تالا حیا ندر دی گورا حضور پاک مبارک خبر دا حضرت عمر درستا وا چیتا بیزایا ولی تالا خدا ٹیم ہم دا قرض نری پورا بیزایا ولی دا مونگ دا خکولی پیغمبر سپکاوے کے لیکن حضور پاک
حضرت عمر ته غصه شو، وی عمر داسې مه کوه، ان لصاحب الحق مقالا، د چا چې په چا قرض پوری خبرې کوي، قرض والا خامخا خبرې کوي. او وی عمره وی دا تمه مې دننه وه چې دا تا کم کار وکړ، تاله د دې په ځای داسې پکار وه چې ده ته دې نصیحت کړی دی او ما ته دې کړی وی. الله اکبر. ده ته به دا ستا زم محتاج وم ستا نصیحت ته او دې محتاج و، ده ته به دا نصیحت کړی و چې وروره خیر دې په نرمۍ وغواړه، لا ټیم خو دې شته، خیر دې ورځ دو صبر وکړه، وخت دې شته او په نرمه وغواړه. ده ته به داسې ویلي او ما ته به دې نصیحت کړی چې چا نه قرض والی 2-4 ورځې د نیټې نه مخکې وله تیار ساته. نو زم ستا نصیحت ته محتاج وم او دې محتاج و، نو غصه دې وکړه، ښه دې ونه کړل. ان لصاحب الحق مقالا، خامخا حق چې غوښتونکي چې د چا په چا پورې خبرې ورته کوي. زه دې بوځه عمره وله د ده چې څومره خوراک کېږي وله ورکه، او لږ زیات یې ورته یاد کوي دومره ورپسې زیات هم ورکه، ځکه تا ورته څو خبرې وکړې. هغه لار د هغه چې څومره غله کېده هغه یې وله ورکړه. نو چې کله هغه زیاتي ورته تله یې ورکو، نو هغه زید ابن دسنه وی زما حق خو پوره شو، دا څه راکې؟ وی دا پیغمبر علیہ السلام وی چې زیاتی ورکه ځکه چې ما تا ته 2-3 خبرې وکړې. نو په هغې ته خفه شوې. ګوره حضور پاک دا نه وی چې زه دې خفه کړم، نه ته خفه شوې چې عمر درته خبرې وکړې. نو د هغې په عوض کې دا لږ غوندې زیاتي وله ورکه. هغه سړی ورته وی عمره ما پیژنې؟ وی نه. وی زه زید ابن دسنه یو د یهودیانو هغه لوی علامه مولا هغه. یو مغیب یاره نو وی کم از کم تاله خو نه وه پکار، یو عام سړی که زمونږ د پیغمبر مخکې بد ویم نه دي پکار، نو ته خو د اهلي کتابو د یهودیانو لوی عالم، نو تا داسې ولې کول چې زمونږ د پیغمبر دونه بېعزتي دې وکړله؟ هغه وی عمره ما په خپلو کتابونو کې د دې پیغمبر ټول صفتونه چې څومره وکتلي وو همې پکې ټول موندلي وو، ما سوا د یو څو صفتونو نه. دا مې د هغې جانچ پړتال کو، همې معلومول چې دا پکې شته که نشته. یو صفت پکې دا دی زمونږ په کتابونو کې چې ده سره د غصې موقع راشي نو دی به غصه نه کوي او صبر به کوي، ښکلی اخلاق به لري. او دویم چې که ته ورسره هر څومره جهالت کوي دی به د هغې په مقابله کې تا سره ښېګړه کوي. دا صفتونه مې پکې نو مونتې او دا باقي صفتونه مې پکې مونتې وو. نو زه نن دې دپاره مې دا غصې کولې چې زه ګورم چې دې غصه کوي که دې صبر کوي، نو صبر مې پکې ومونته. او ما ورسره ډېر جهالت او کستغې سپورې مې ووې، مې زه ګورم چې دې د جهالت جواب ماله په جګړه راکوي او که په نرمۍ راکوي، نو ماله هغه په نرمۍ جواب راکو. وی عمره ما خپلو کتابونو کې چې د آخرې زمانې د پیغمبر کم صفتونو ټول ومونتل، دا څو کم و دا مې پکې نن پیدا کړل، راځه ما سره او زما په اسلام ګواشه. راغی حضور پاک له لاس ورکړه، الله مسلمان کړ. دا د ښو اخلاقو برکت. نن مونږ ټول وایو د نبی علیه السلام په شان زمونږ خوی کې او دی او د هغه په شان اخلاق، لیکن داسې اخلاق شته په مونږ دی؟ زمونږ کور کې څه ژوند دی د ښځو سره، د بیبیانو سره هم څه ژوند دی؟ څومره ظلمونه کوو د ښځو سره په مختلفو طریقو. د ظلم یو طریقه نه، ډېرې طریقې دي. بچو سره څومره ظلمونه کوو، د خویندو سره څومره زیاتي او څومره ظلمونه کوو. ورکوي څوک خپل پوره حق خپلو خویندو له؟ د لوڼو سره څومره زیاتي کوو، د ښځو سره، د بچو سره، د ګاونډي سره. دا څنګه اخلاق دي؟ یوازې په مونځ خو بخل نه کېږي، یوازې په زکات نه خلاصېږي، یوازې په حج نه بخلې کېږي. د دې ګاډي پایم وي که یو پایه خراب وي بیا ګاډي نه د پایو خپل ځای دی او د انجن خپل ځای دی، که انجن کې لږ فرق وي بیا هم ګاډي نه ځي. او که انجن هم سمي او پایې هم سمي، دا تیلو پکې خپل ځای دی، که تیل پکې نه بیا نه ځي. او د موبلیلو خپل ځای دی، که موبلیل پکې نه بیا نه ځي. او پیچ چې وله تاوی څه ورته وایي د هغې خپل ځای دی، که یو ډبری د هغې نه کټ کړله انجن هم روغ دی، ټایرونه هم اعلی دي، هر څه برابر، په پیچ تاولو والا شی خراب دی بیا هم نه ځي. چې خپه پرېږدي زور ورکوي که هغې کې فرق دی بیا نه ځي. د هر شي خپل ځای دی په ګاډي کې.
د یوه ډیبری چې پکې کمی نو ګاډي ته نشي بوتلی، نه نه به د نیغې لارې په دې کندې ته وغورځېږي، بېغمه به دې کړي. نو د ګاډي کې د هرې پرزې خپل خپل ځای دی، ټولې پکار دي چې دا وینو والا به ګاډي چلېږي. دغه رنګې د مسلمانۍ خپلې پرزې دي، د مانځه خپل ځای دی، که دا نی بیا د مسلمانۍ ګاډي دی بې ځایه دی. او دغه رنګې د زکات پکې خپل ځای دی، د حج خپل ځای دی، د بندګانو د حقوقو خپل ځای دی، د ښځې د حق، د بچو د حق، د رونو د حق، د معاملاتو د دې خپل خپل ډیبری دي، دا خپل خپل ځای نه دي په اسلام کې لري. یو ډیبری چې په ګاډي کې نه ګاډي نشي چلی دی، دغه رنګې د اسلام په دې ډیبرو کې او په دې پرزو کې چې یوه پرزم کمه اسلام به دې نیمګړي تا نشي رسولی. دا به نه وی چې انجن قیمتي دی چې دا پکې وي ټایر ته پکې حاجت نشته، او یا دا به نه وی چې روان خو په ټایرونو دی، که ټایرونه یې ټکي نو د انجن او د پیچ پکې څه ضرورت دی، او د موبلیل او دغه پکې څه ضرورت دی، د تیلو یو د څلوره نو ډیبری چې پکې کمه شوه نو بیا دې ګاډي نه ځي. دغه رنګې د دین اسلام دا یو ګاډی دی، یا ادخلوا فی السلم کافه، او سر نه نوکه پورې په اسلام کې ور داخل شي، او د اسلام چې څومره احکامات دي دا به منئ، یو په هغې کې بهترین اخلاق دي. نو ښه خوی به ځان کې پیدا کې. وګوره د حضور پاک مبارک خوی ته سړی حیران شي. یو صحابي دی کافر و مخکې، سمامه ابن اسال د یمامي سردارو، روان دی مکې مکرمې ته. صحابو له په ګوتو ورغې گرفتار یې او راوسته او جومات کې یو ستن پورې وتړه. نبی علیہ السلام مبارک وی دې څنې پورې وتړئ، څوکۍ کوئ چې درنه ونه تښتي، ډوډۍ م ورکوئ او بم ورکوئ، او دسمات تیلی م پرېږدئ. حضور پاک سحر وختي پې راووت. ما عندک یا سمامه، سمامه زړه کې دې څه سوچ دی؟ وی صاحب درې خبرې مې دي پړه کې. لومبۍ خبره خدا ده، ان تقتل ذا دمن، که ته ما وجنې نو خپل اختیار به دی، د وینې خاون به مړ کې. وینه ولې بوټی که دې او خو بل راخیږي، نو که زه دې مړ کړم وینه به مې توی کې، هسې به مې مړ کې. او یا دا چې زما ډېره لویه وینه ده، ګورئ عظیمه وینه مې ده، که دې مړ کړم ډېر لوی قوم مې دی، اسانه خبره نه ده، بدل به یې ده نه دی. او که احسان کې تنعم علی شاکر، نو زه به دې ډېره لویه شکریه ادا کړم. ولې د قوم سردار یم، نو چې زما باندې احسان دی او که دا زما په ټول قوم احسان دی، نو ټول عمر به زما قوم ستا احسان هیر نه کي، که خوشې کې مې احسان کې. وان كنت تريد المال فسله، او که مال غواړي فدیه غواړي نو وایه چې څومره دې پکاري، قوم ته به سوال جواب وکړم، درته به یې راولېږي. نبی علیہ السلام اړو غږ هم ونه کړ. د هغې مقصد دا و چې پرېږده چې دی په دې جومات کې تړلي چې د صحابو د خوی اخلاق وویني. سبا بیا پې حضور پاک را تشریف راوړه. بیا ورته ما عندک یا سمامه، څه دې زړه کې پراته دي وایه. وی صاحب هغه پرونی درې خبرې دي. په درېیمه ورځ بیا پې نبي علیہ السلام راووت. ما عندک یا سمامه، زړه کې دې څه پراته دي؟ وی حضرت هغه درې خبرې دي، که احسان کې نو ډېر لوی شکر به دې ادا کړم، او زما قوم به دې لوی شکریه ادا کړي، لوی عزت به وګټې. او که وجنې مې ستا خوښه ده، ولې زما وینه تویې؟ او که زما وینه دې توی کړه نو د ډېر لوی قوم دشمني به په غاړه والې. ګورې وړه خبره نه ده. او که فدیه غواړې نو وایه چې څومره دې خوښی، قوم ته سوال جواب کوم چې راویلېږي. حضور پاک صحابو ته اطلقوا سمامه، زه مفتې پرېږدې په مخه دې ښه، زه احسان هم در باندې و. دې راووت. د عربو دا قبایلي خلقو دې کې به یره نه وه، او نه په دوی کې به د چا نه غیرت پکې ډېر زیات و. راووت. لال مخامخ یو باغ و د کجورو، هغې ته ورننوت او ویې لامبل، او نیغ واپس راغی حضور پاک ته مخکې کېناست. سمامه بیا رالی؟ وی یو صاحب رالم، ومې لمبل. وی قسم دی د اوس نه لږ ساعت مخکې ستانه مبغوثترین انسان ما ته بل نه ښکارېده، ته مې ډېر زیات بدي شوې، او نن ستا مخ ما ته د ټولو مخونو نه اعلی او بهترین او محبوب ښکاري.
ډېر زیات مې ستا مخ وخت دی مبارک. او دا اوس نه لږ ساعت مخکې ستا د ملګرو نه مبغوث ترین ملګري چې مې بدي شو، ستا د ملګرو نه زیات مې بل څوک نه شو بدي. او اوس وایي ستا ملګري ما ته د ډېرو محبوب او غوره او خشتو خلکو نه نور څوک ستا د ملګرو نه بل څوک نه ښکاري. او لږ ساعت مخکې چې زما بدي شو په ټوله دنیا کې، نو ستا کلی مې بدي شو، دا راته ډېر مبغوض و. او اوس ستا کلی ما ته د ټولو کلو نه محبوب ښکاري، ډېر خوښ راته ښکاري. ومې لیدل هر څه په دې سترګو ستا او ستا د ملګرو د خوی خصلت اخلاق مې لیدل، دا خو د دروغجنو خلقو اخلاق نه دی. لاس راکوه حضور پاک له لاس ورکه، الله مسلمان که. دعوت یې نه دی ورکړی، د حضور پاک د اخلاقو د وجې نه مسلمان شو. وی صاحب ما د عمرې اراده کړې و ستا ملګرو رونیوم، هغه عمره وکړم. وی لاړ شه لاړ مکې مکرمې ته. هلته اطلاع رسېدلې وه چې سمامه مسلمان شوی دی. د مکې خلکو پیغور ورکړه، سمامه لاړې صحابي شوې، چې کوم سړی به مسلمان جو صحابي به وته لاړې صحابي شوې، بی دینه. صحابي معنا خپل دین پرې ښودون کې بل دین ته تلې، بی دینه شوې. اور ته څه وایي؟ وینا ما صاحب بی دینه شوی نه، ولكن اسلمت مع محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. د حضور پاک په لاس کې مې لاس ورکړی دی، مسلمان شوی یم. او یې ګورې ماله پیغور مه راکوې. مکې ته به د علاقې نه غله راتله، غنم به راتلل. ځکه مکه خو د وادن غیر ذي زرعه، هغه داسې دشت علاقه وه او غرونه چې هغې کې خپله غله نه کېده، نو ده ته محتاج و. وی قسم دی پیغورونه مه راکوې، اوس به یو دانه غله تاسو له نه راځي د یمامې نه، اله به راځي چې رسول الله مبارک وی چې ورلیږې. په ځان به اوس پوه شوې څنګه انقلاب پکې راغی. د اخلاقو نه مسلمان هم شو او څونه تابعدار شو. نه خو حضور پاک دې مدرسه کې داخل که چې ورېږه سبق ووایي، او نه سکول کالج کې داخل که، د هغې اخلاقو دونه اثر پې شو. بهترین اخلاق دا په انسان اثر کوي، په بچو اثر کوي، په کشرانو اثر کوي. او خراب خوی او خراب اخلاق دا په بچو په ګاونډیانو په خلکو اثر کوي. چې ستا خوی ښي په کور کې، چې پوه چې د ما دا بچي د صالحان او نیکان وي شي، نو ته په کور کې ښه خوی او ښه اخلاق د بچو مخکې وچلوه، دوی په خپله به ټیک کېږي. د دې بچي مثال د کولال د خټې دی. د کولال د خټې نه که منګې جوړی منګې هم ته جوړېږي، او که کوزه ته جوړی کوزه هم ته جوړېږي، او که کاسه ته جوړی کاسه هم ته جوړېږي، او که تنور ته جوړی تنور هم ته جوړېږي. خواري به ورسره هغه جوړونکي کوي، که کوم شی جوړی جوړېږي. نو د بچو مثال د دغې کولالۍ خټې دی. د ده مخکې ته د ښه خوی مظاهره وکړه، هغه عکس پې پرېوځي، هېڅ نصیحت ته حاجت نشته، دی به هغه لار په خپله والي. او که ته ورته ټي وی ذات کې او بربند فلم ګورې او تم ناستی او ښځه دې ناستی، نو ستا څه خیال دی چې بچي به د جومات کې ناستی؟ زه وایه که نه بچي به د جومات کې ناستی؟ به تا سره کښېني، بابا مې ناستی، بېبې مې ناستل، تا مخکې به ناستی، بیا به ته جومات کې ناستی، هغې به ټک ورکوي. یاره ستا د زړه ختمه شوه د هغې نه، چلې ده نه زده که. او که ته د هغې په مخ کې ګناه کوې، هغې ستا نه سوال نه پیدا کېږي، ته به ګناه کوې د بچو مخ کې، نو بچي به د مدرسې ته ځي څه، بچي به د قرآن راخلي څه، د ګناه سر به ستا نه مخکې په هغوی باندې کېږي. اخیري انجام به ستا هم خرابي او د هغه به هم خرابي. لږه حیا خو پکار ده خدای بندګان، تا موږ په کوم طرف روان یو؟ مخکې به لږ غوندې پلار د بچو نه حیا کوله او بچو به د پلار نه حیا کوله. قسم دې داسې مې لیدي دي چې بچو نسوار د پلار مخکې نه دی اچولی. دا دور مې لیدي دی، داسې خلک مې لیدي دي. اخوا به شو نو نسوار به یې واچول. پخوا د نسوارو دا رواج زمونږ په دې علاقه کې زیات و، د پلار مخکې به یې نسوار نه اچول. ډېر داسې مې لیدي چې پلار مخکې سګرټ نه څښلی، اوس یو دی فلمونه ګوري. دروغ وایم که رښتیا وایم؟ یو دی ګوري، یو دی ناست، یو دی ګناه کوي. دا څنګه اخلاق؟ خو موږ د پیغمبر علیه السلام امتیان یو، د هغه په نقش قدم هم خدای روان کړو، د هغه په طریقه روان یو. دا څنګه طریقه ده؟ ته څنګه امتي؟ دا څنګه اخلاق دي؟ دا خوی دی چې جماعت نه پکې پټوه، دا هم اخلاقو کې راځي که نه؟ جماعت نه جانماز پټوه، د جماعت نه مصله پټوه، د جماعت نه دره. دا موږ د جماعتونو دا جرندې ولې والي دي؟
اول څه چل دی؟ دا زمونږ جومات په هندوستان کې دی څه؟ هندوان راځي غلاته کوي. دا جومات هم په چین کې دي چینیان راځي څه؟ دا جومات هم په روس کې دي روسیانو نه پټو څه؟ نه، څوک راځي؟ مسلمان راځي. دا خدای کور ته مې جرنده والی ده چې انسان په خدای ډاډه دی، دکې دونه حیا نشته چې دی په خدای ډاډه دی چې خدای ستا د دې کور نه م دا غلا کوم. نو چې یو سړی په خدای ډاډه دی نو زما به څه ګیلئ او ستا به دې څه ګیلئ؟ د خدای کور ته جرنده وال دا خو ډېر لوی افسوس دی. په دې تاسو سوچ کړی دی؟ دا څومره لویه خبره ده. ولې د خدای کور ته جرنده؟ خدای خو زمونږ ډېر لوی محسن دی. مونږ له خدای څه نه راکوي؟ رانیولی به شي مونږ، یو ساعت کې م ذلیل کولی م شي، عزت هم راکولی شي. د دې خدای خو مونږ له ډېر لوی قدر پکار دی. زمونږ دا شکل، زمونږ دا مال، دولت، عزت خو د دې الله له طرف نه دی. زمونږ ژوند، مرګ، عذاب، خوشحالي خو د هغه په لاس کې ده. نو مونږ دغه خدای خفه کوو، مونږ به څنګه خوشحاله کړي؟ جومات ته جرنده وه. ولې؟ جی څوک به پکې پټ کړي، جی جرنده کا ور دری به پټه کړي، جی ور جرنده کا جانماز به پټ کړي. دا د زما دی که دا د خدای دی؟ دا خو د خدای کور دی. د خدای نه غلا کې شرمېږي م نه، حیا سوچ ټیټ نه دی کړی چې په چا ورلمه؟ یو ټوپک ما پسې رالی یا تا پسې رالم یا بل نور پسې رالم او به یو خدای پسې ټوپک رالی، د خدای په کور ور دی. او بیا مې داسې مې اورېدلي دي، داسې مې اورېدلي دي چې قرآن شریفونه یې پړی کړي دي او په هغې ختلي دي او پکې یې کوز کړي دي. دی به م وایي ما ته دوا وکړه جي چې ما خدای وبخي، ما ته دوا وکړه. دی به هم د اختر پر ورځ نوې جامې واچوي، عیدګاه ته به نور مونځ خو به نه کوي، عیدګاه ته به لاړ شي، هلته به دی ناست دی چې ما خدای وبخي. او دیم چې مړ شي نو زه به جنازه کوم او ته به هم جنازه کوې، دوا وکړې جي او دا مسلمان دی او دا خو ډېر ښه سړی و چې خدای پاک کړي، خدای دې ذلیل او رسوا کړي. خدای د کور نه دې په قرآن شریف د پاسه قدم یې کړي، بله پټه وه او د خدای د کور نه موټر وباسه او د خدای کور له به راشي غریب په سیکل باندې د جمعې مانځه په سیکل پټ کړي. دا زمونږ اخلاق دي. یو کافر وي مسلمان شوی چېته چې جومات ته تلل، ملګري په سپلۍ اوچتې کړې، دی ورته څه کوې؟ وي دا سپلۍ ته م راواله او زه به یم والم. وي کوم خوا په سپلۍ ولې اوچته وو؟ وي دا مخکې ږدو که نه؟ وي عبادت خانې ته سپلۍ مخکې وړو، ولې دلته نه ږدو؟ وي دا خلک پټوي. وي څوک یې پټوي؟ دا زمونږ مسلمانان. نه هغه دین مې نه دی پکار چې عبادت ته ځم او دی ما نه سپلۍ پټې کړي، واپس منډه یې کړې. دا مې نه دی پکار. د صحابو خوی ته به کافرو کتل مسلمانېدل به، او نن د مسلمان خوی ته مسلمان ګورو په بل طرف ته تختی. د مودې ته خوی رسېدلی دی. د خدای یره نشته. رور د رور دشمن، کوشش کوم چې د سره بد وکم، بس کوشش کوم چې د ګاونډي سره بد وکم، کوشش کوم چې د پلار سره بد وکم، کوشش کوم چې د رور سره بد وکم، کوشش کوم چې د ملا سره بد وکم. دین راته ښیي، ما ته خو دین ښیي که نه؟ نیغ لار راته ښیي، ښه اخلاق راته ښیي. کوشش کوم چې څونه مې بد کېږي چې دیم زه ګیر کم، دیم زه رسوا کم، دیم زه ذلیله کم. دا زمونږ اخلاق دي. دلته دې وس رسي، طاقت دې رسي چې څه کوې کوه، ورځې به که نه به ورځې. او دلته به دې داسې رونیسي. قرآن شریف کې الله فرمایي چې وی کله رونیسم ظالم له مهلت ورکوم، مهلت ورکوم 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 ورکوم. وی چې کله رونیسم بیا د چا پلار هم باندې نشي خلاصولی. خدای نه ویارېږي. د ښکلي پیغمبر خشته او بهترین اخلاق ځان کې پیدا کړي او الله دې په مونږ کې پیدا کړي. ماشومانو سره ستا عجیبه خوی د حضور پاک، وړو سره کبر یې نه دی کړی. حضرت انس فرمایي یو ځل یې زه څه کار پسې لېږلم چې دا کار وکړه. وی ما ورته خاندل، دې رکوټې ماشومو 10 کاله مې وي د حضور پاک خدمت کړی دی، په دې 10 کالو کې ما ته اف نه دی ویلې. اف قدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم 10 سنین، 10 کاله، فما قال لی اف، چاته اف نه دی ویلې. او که یو کار به مناسب او ما به نو کړی، د دنیا دا کارونه دی نه دی ویلي چې هلا فعلته هذا، دا کار دی ولې نه دی کړی. او که یو کار به داسې غیر مناسب و د دنیا د دین نه او به ما پرېښی و، دی نه دی ویلي چې لما دا دی ولې نه دی کړی. داسې خشتخ وي. وی جناب ما ته وی دې کار به زه لاړ جا. وی ما ورسره خوشطبي کوله چې نه ځم. نو نه یې راته غوسه وکړه او نه یې راته بد ردوي. وی په خپله کار پسې روان شو. خو زه لاړمه کار پسې روان شومه، دې ته مې نه وکړه داسې چې ګپ لګوم او زه روان شوم. وی د شانه در پسې را روانو. وی ما ته وی اونیس
اے انس ګوټیا چرته ځې؟ میں چې صاحب هغه کار کوم، تا چې ما ته وی چې زه نه ځم، زه خو خپله ورپسې را روان شوم. وی نه د الله رسوله ورپسې ځم. دا دی دې ته خوی وایي خشته مزیدا. په یو موقع کې یو صحابي نبی علیہ السلام او فرمایل وی که د چا په ما څه بدل پوری راشئ ما نه واخلئ، زه الله له تلل غواړم او په داسې سینه تلل غواړم چې په ما د چا انتقام او بدل نه پورې. یو صحابي را پاسید وی صاحب زما در باندې یو بدل پورې دی. وایا چې درکم؟ وی ما نه د یو ځل سپېړه ایستله، په دې املا دې رانه ډب ایستې دی. هلکه ما د سره ټوقې به کړي. وی که څه ټوقې کړي دي او کار څه دي کړي دي، خو دا بدل مې در باندې پورې دی. وی راشه ما نه دلته واله. وبکې څوک داسې یو مشر؟ لکه ما خو ټوکې در سره کول، په ټوکې کې به تا ما سره هر څه کړي، ما هم کړي دي، زه ما نه بدل اخلي. او صحابه په مخ کې صحابه هغه صحابي ته وایي چې د خدای بنده ته منافق یې که مسلمان؟ په ستا پیغمبر نه دی؟ ادب مونږ عزت کوو، ادب به کوو، احترام به کوو، ته دې بدل اخلي؟ نو دا خو د پیغمبر قانون دی. په خپله یې وفرمایل چې راشه ما نه بدل واخلئ. او حضور پاک په هغې کې مسکې دی اله شا به راشه ما نه بدل والا. صحابي را پاسې صحابه هم پریشانه دي. او ته څه وایي؟ وی صاحب تا چې زما د ملا نه ډب ایسته، وی زما ملا بربنډه وه او ستا ملا باندې خو څادر پروت دی. حضور پاک ورته زر څادر د ملا نه کوز کړ، راشه ووهه. هغه ورمنډه کړې، په ژړا شو او د حضور پاک هغه مهر نبوت یې ښکلول شروع کړل. ای ښکلاو 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 اردت هذا یا رسول الله، زما دا مقصد و چې یو بانه جوړه شي او زه ستاسو د ملا مبارک او دا مهر نبوت ښکل کړم. چې دا کله وفات کېږي یو دوه درې ورځې مخکې روت جومات ته او په منبر کېناسته او په دومره تکلیف باندې روت. بخاري شریف کې راځي چې دوه صحابو نیولې او قدم مبارک یې نه شو اخیستی، نو دا خپې ورپسې په ځمکه راښکلې کېدې او دې ګوتې یې په ځمکه کرښه راښکلې وه. دا مره تکلیف او سر مبارک یې تړلی او په څادر سر یې خوږېده او په منبر یې کېنم. او څه فرمایي؟ لاول لومبې وصیت کوي الصلات، لمونځ ګورې خیال ساتئ، لمونځ به ډېر خیال ساتئ. مونځ ډېر انتهایي اهم شی دی. نمبر 1. دویم څه وایي؟ وما ملکت ایمانکم، د وینځو غلامانو، نوکرانو، امسایو، مزدورانو، بې کسو غریبانانو به ډېر زیات خیال ساتي. نو ګورئ وفات وخت کې ورسره دا فکر دی. دې سره اخلاق ښه کېږي که نه؟ چې یو سړی د غلام سره ښه خوی ساتي او د نوکر سره ښه خوی ساتي، نو هغه به هم قدر کوي، هغه هم عزت او احترام به کوي. د غلام، نوکر، وینځې او دارنګې د همسایو ښه سلوک به کوئ. قسم دی حدیث پاک کې راځي وی چې کم نوکر دله ډوډۍ پخه کړه، وی ځان سره ډوډۍ ته کېنوه، او که نه هغه د سره نه کینی شرمیږي او یا ته نه کینې نو د هغې خوراک نه لږ وله ورکه. وی تو او لوګې خو په هغه تېر شوی دی. د غلام متعلق وی او وی چې ته څه اغوندې نو غلام له دې هغه جامه ورکه. دا څومره ښایسته او ښکلي خوی دی. الصلات، د مونځ خیال ساتئ. لومبې اعلان د مانځه دی. دویم وما ملکت ایمانکم، د وینځو غلامانو، نوکرانو، همسایو چې د لاس لاندې دي. دا معنا هغه زمانه کې وینځې او غلامان د به معنا وکم د لاس لاندې چې ستا کوم خلک دی، د هغې لحاظ او خیال ساتئ. او یو بله موقع کې فرمایي النساء، د ښځو خیال ساتئ. فإن كن عوان فی ایدیکم، دا ستا په لاس کې قیدیانې دي. که ته ورته وایې چې پلار که راځه نو ځي به، او که ته ورته وایې چې مزه نه به ځي، نو د ښځو به خیال ساتئ، ظلم به پرې نه کوئ. داسې ښایسته ښکلي خوی. صحابو سره به یې خوشطبي کوله، ناست به ورسره، کبر پکې اړونه. وی که د بار نه به څوک رالل نو وی نبي علیه السلام به یې ورپېژندنه چې حضور پاک پکې کم یو دی. وی داسې به یو ځای صحابو سره ناستو، خوشطبي به یې کوله. حضرت انس ته به وی یا ذا الاذنین، ای د دوه غوږو خاونده، نو دوه غوږه خو دار چی. یو بیبي وله راله، وی صاحب ما ته دوا وکړه چې ما خدای پاک جنت ته بوځي. وی بوډاګانې خو به جنت ته نه ځي. په ژړا شو. هسې مونځونه کوم،
او اسې خواری کوم؟ وی نه حضور پاک سره خوشطبي. وی ګوره بوډی به جنت ته نه ځي، تا به خدای پیغله کې ځوانه به دیږي نو جنت ته به بیا ځي. ښځه خوشحاله شو. یو سړی راغی وی صاحب مال یو اوښ راکه سفر لپېدم. هغه صحابي ته وی دله د اوښ یو بچی ورکه. وی صاحب د اوښ په بچي څه کوم؟ زه خو اوښ غواړم غټ چې سفر پې وکړم. ولې وی اوښ د اوښ بچی نیسه. دا خوشطبي بیا کوله. یو بل صحابي د بانډې نه براته حضرت ظاهر رضی الله عنه، هغه به پیغمبر علیه السلام لا د بانډې نه سبزي ترکاري راوړله. نو پیغمبر علیه السلام به ورته وی دا زما بانډه ده بانډه. خندل به یې ورسره او هغه ډېر زیات خوشطبه او د شکل نه تور و. نو یو ځل هغه په بازار کې څه سودا خرڅوله. نبي علیه السلام غلې غلې شانه ورغې او د شانه یې وله سترګې پټې کړې، لاس یې وله په سترګو کېښه لکه دا ملګرو سره کوي که نه کوي، په سترګو یې د شانه ورته لاس کېښه. داسې ګور دا خشته خوش طبیعتي دی. من هو څوک دی څوک دی، من هو څوک دی څوک دی څوک دی. او نبی علیه السلام خاندي او سترګې وله په لاس کلکې نیولې دي چې دی پوه شو چې دا خو حضور پاک مبارک دی. نو زر یې لاس شانه تاو کړل او د پیغمبر علیه السلام د ملا نه شانه ته لاسونه را تاو کړل او دا خپله شی وه پورې مږله. حضور پاک پرېښود نو په سر یې وله لاس کېښود. وی دا مریې خرڅوم څوک بې رانه والي. اخو مریې نو، اخو اصیل انسانو یا ټوکې ورسره کولې. دا مریې خرڅوم څوک بې رانه والي. او ورته څه وایي؟ وی صاحب ګورې کوټه به وخېجم، په چا که دې خرڅ کړل کوټه به وخېجم درته به مې واپس کي. حضور پاک ورته څه وایي؟ وی لکن عند الله لست بکاسد. وی که خلک درته کوټه وایي خو د خدای په نس کرې. داسې ښکلې خوی د ګاونډي متعلق چې ښه خوی چلوه، ظلم مه کوه، جګړه مه کوه، خیال ساته. که ګاونډي دې په سفر وي د هغه د بیبي خیال ساته او د هغه د بچو خیال ساته. او که کور ته دې ښه میوه راوړه ښه خوراک راوړه نو ګاونډي له حصه ورکه. که نشې ورکولی نو بچو ته دې ووایه چې پټې وخوري. الله اکبر. چې د ګاونډي بچي خفه نه شي. موږ نن اسخا کیلې راوړو نو پوستکي بار غورځو چې هغوی ورته خفه شي. د مشر قدر کوه، دا اخلاق دي. د کشر په سر لاس راکاږه، کنځل چاته مه کوه، د بل مور مه کنځه. دا څونه ښکلي ښې وی بې د خدای په نز خراب سړی هغه دی چې خپله مور کنځي. الله رسوله وی خپله مور به څوک څنګه وکنځي؟ وی ته چې د بل مور کنځې نه ستا مور کنځي که نه کنځي؟ دا خپله مور تا په خپله وکنځله. که تا د بل مور ته کنځل نه وی کړی نو هغه به ستا مور ته کنځل نه وی کړی. دا څومره ښکلې خوی دی. کنځل مه کوه، ښځو ته مه ګوره، په لاره چې ځي سترګې اوچتې ښکته که. او ښځو ته هم وایي چې بربنډې به بار نه ګرځئ، په بورقو پړونو کې پټې ګرځئ، خپله حیا محفوظ او ساتئ. نوکر ته وایي د خپل مالک خیال ساته، قدر عزت کوه. مالک ته وایي د نوکر خیال ساته. دا څومره ښکلې خوی دی. کور ته چې د سامان راوړه زوی له مخکې مه ورکوه، لور له ورکه. ګوره په لور زیات رحم دی. ګورې چې په دې هم تاسو پوه کړم د هغې وجه څه ده؟ ځکه لور د پردي کور شی دی. تا کره 10 کاله 15 کاله 20 کاله تېر کړل د بل کور له به ځي. خدای خبر بیا د کره را پرېږدي که نه را پرېږدي. او خدای خبر دلته خو د نیازبینتوب ژوند دی چې هلته به یې څه ژوند دي. داسې که نه هلته به یې څه ژوند دي. نو وی دا له اول لور له ورکه. ولې د لږ ورځو مېلمنه دا کره ناسته ده. زوی خو دې مستقل دی، دا خو دې غټ وارث دی. نو لور دې کې د ماشوعه به خوشحاله شي. او ګورې دې باندې تاسو تجربه وکړئ چې زوی له دې ورکه غونډې خوري او چې لور له دې ورکه نو هغه رور له کېدو ورېږه لالاله مې کېدم چې هغه راشي. دا څومره ښکلی اخلاق او خوی. لونه به یې جمدی ښخول، هېڅ حق به یې نه ورکو. حضور پاک وله باقاعده حقوق مقرر کړل چې په میراث کې دی څه ده، مهر کې دی څه ده، او د خاوند په مال کې دی څه ده. دا خشته ښکلي خویونه او اخلاق موږ ته د دواړو جهانو سردار ښوولی دی. یو صحابي دی قرآن شریف کې لري، یو صحابي نوم راغلی دی حضرت زید. پیغمبر علیه السلام مبارک دی چې ونو دی د مور پلار نه چا تختولو. حکیم ابن حزام دی واغشته او ترور یې و خدیجه بیبي هغه ته وبخه، او خدیجې بیبي دی پیغمبر علیه السلام ته وبخه. نو دی زید پسې به خپل مور جړل چې باران به شو، یاره چې زما بچی به دې وخت کې باران ته یو که کم ځای بل.
کنور به او جلل به زما بچې به نور ته کسوري ته وی او د سر نه به یې ویښتو ښکله چیرونه به یې وی او جړل به د دې د علاقې خلک راغلي په مکه مکرمه کې حج په موقع دا ځای دې ولیده هلکه ځای دې د حارثه زوی وي یو تا پسې خو د مور ډېره جاړي چې هغوی واپس لاړل نو الې ووي ستاسو بچې خو په مکه کې دی د فلانکو خلکو سره هغوی بلا تحفې تحایف راواغېستل او رالل نبي علیه السلام ته کېناستل وی تاسو ډېر ښه خلک کې او په خلکو احسانونه کوئ او تاسو عبدالمطلب او د قریشو خلک د اجانو خدمت کوئ نبی علیه السلام وی د مقصد هم څه دی زما صفت هم شروع وی صاحب زمونږ یو ماشوم بچی او تا سره دی او ته چې څومره مال غواړې نو موږ یې درکو غلام نه دی موږ نه چا تختولی دی او مور ورپسې جاړي حضور پاک وی دا خو اسانه خبره ده زه یې راغواړم که تاسو سره ځي بې پیسو بس تاسو یو روپۍ دنه نه غواړم خو ګور یو ټکې دی که ځي د سره نه نو په زور به نه بوځي ځکه چا چې ماشوم لوی کړي که نه بیا چېرته لوی کېږي په زور به نه بوځي زمونږ خلق چې مونږ سره څوک وي نو مونږ قوم څوک په زور نه رخصتوو هغې ویب صاحب په دې فیصله ده بس هغې خو مطلب دا چې د پلار وویني او د مور دا خبرې واوري نو مونږ سره په منډه به ځي ځای دې راوغوښته ځای ده دا پیژنې څوک دی بابا مې دا څوک دی فلان کې دا څوک دی فلان کې تا پسې راغلی دي مور در پسې ډېره خفه ده که ته ځې نو تا ته اجازت دی دوی سره لاړ شه هغه وی زه خو نه ځم هغې ورته وایي ته غلامۍ ژوند غوره کې ته خو بلا جیداد دی هلته او بلا قوم دی دی نوکران خو ستا ګرځي نو ته د غلامۍ د نوکرۍ ژوند غوره کې اصیل ژوند پرېږدې وی تاسو څه خبر یې ما له خدای پاک د رسول الله مبارک غوندې پلار را کړی تاسې پلار په قسمت میلاویږي او ما له خدای پاک د حضرت خدیجې په شان مور را کړې ده او د حضرت فاطمې او د حضرت زینب په شان خویندې خدای پاک را کړي دي دا نعمت پرېږدم هر څه دي نه دا نعمت چې ته پرېږدم هغې ډېر ورته وي نه هسې د مور ملاقات له به درځم ستا خو دا غېږ نه پرېږدم دا خو ما ته الله را نصیب کړې ده دا ولې دا د حضور پاک اخلاقو پلار نه علم او حضور پاک اخلم مور نه اخلم او حضور پاک اخلم رونه خویندې او بادشاهي نه اخلم او حضور پاک اخلم خو نبی علیہ السلام ته هم ګوره که نه چې هغه د هر څه قربان کړل نبی علیہ السلام وی ښه نن نه پس به زید د حارثه زوی نه وایې زید ابن حارثه نن به وایې چې زید ابن محمد زید د محمد زوی صلی الله علیه دا زما بچی دا زما زوی شو او څونه مینه وه ورسره د دې زید زوی دې ښکلی او د زوی نوم یې اسامه و هغه د رنګ نه تور و هغه ماشوم بچې اسامه یو ځل د پیغمبر علیه السلام په دې رون ناستو د غلام زوی کڼې بېدله عایشه بیبي وی ما نبي علیه السلام ته چې دا ماشوم راکړه چې دا پوزه وله پاکه کړم وی نه عایشې قسم دې په خپل مبارک لاس یې وله پوزه پاکه کړه حضور پاک چې څوک داسې کوي وایي هغه سره به د خلکو مینې که بني د خپل غلام د زوی حضور پاک چې د دواړو جهانو سردار دی یوازې د مکې باچا نه دی د خپل غلام د زوی قڼې په خپل مبارک نیازبین لاس پاکوي دا ته خوی وایي وی ما ته چې عایشې احبیه مینه ورسره کوه فاني احبه ځکه زه ورسره مینه کوم دا د حضور پاک اخلاق درونو اخلاق دو قسمه دي یو د خدای پاک په جانب کې او یو د بندګانو د خدای به هم نه خفه کوي بس دا لنډ پوټې خبره مې درته وکړه که الله دې خفه کړه نو د خدای سره دې بد اخلاقي وکړه او بنده به نه خفه کوي که بنده دې خفه کړه دا د بنده سره بد اخلاقي ده دا دوه خبرې شي او دا مونږ ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم ښودلی او دې دپاره دنیا ته تشریف راوړی دی بعثتو لاتمم مکارم الاخلاق د دې دپاره دنیا ته راغلیم چې خلکو ته بهترین او ښایسته ښکلي خوی وښیم او داسې معاشره جوړه کړه د صحابو چې ناشنا خویونه وپکې د پلار او د زوی په منځ کې ښایسته تعلقات د ښځې او د خاوند په منځ کې ښایسته تعلقات د ګاونډیانو په منځ کې ښایسته تعلقات د استاد او د شاګرد په منځ کې ښایسته تعلقات دا څونه ښکلې معاشره دا ګورې ټول د حضور پاک بهترین اخلاق او ښایسته خوی دی هغه وحشي رضی الله عنه چې د حضرت حمزه سره څونه لوی ظلم کړی د کفر کې کړو کفر هغې ته موږ ظلم وایي اوس خو صحابي دی
چې نبی علیہ السلام ته مخامخ راغی کېناست انت وحشي ته وحشي هغه وی یو زه وحشي انت قتلت حمزه زما تر حمزه تا وجلی دی او ته څه وایي قد کان من الامر ما بلغک دا نه وایي چې او ما وجلی دی دا خو بیا د بیا کې راځي وی صاحب چې تا ته کومه خبره رسېدلې دی ټیک ته حضور پاک ورته څه وایي وی تا ته چې ګورم که نه دې مخ ته نو ما ته د خپل تره مخ یادېږي د هغه نه پوزه هم پرې کړې وه سترګې هم تیزتې وې غوږونه هم ترې پرې کړي وو شونډې هم ترې پرې کړې وې روزې هم نو ما ته نو که ته دا قرباني کولی شي جهاد لرې ولېږم وی بلکل دا قرباني کولی شم وی ښه نو هر څه درته معاف دي نن سبا به څوک داسې وکړي وی صاحب ما چې دا دومره ظلم زیاتې کړی دی هیواس الاسلام یهدم ما کان قبله مسلمانۍ سره هر څه لاړل جوړه شو دې ته خشته ښکلې خوی وي په حیواناتو متعلق د ښکار د بچو په ورځو کې به ښکار نه کوئ چې کله د مارغانو یا د اوسۍ د بچو ورځې ښکار مه کوئ د هغوی په حق کې غلا مه کوئ ډاکه مه کوئ دا خشته ښکلې خویونه مونږ ته ښودلي دي نو وروڼو مونږ خبره دې پورې کوله چې مسلمانې د حضور پاک مبارک سره به د هغه محبت او مینه او د مینې یو څو مقصد دي یو څو تقاضاګانې دي د هغې بیان مې شروع کړی یو مقصد څو هغه دا چې د هغوی ادب او احترام به کوو دویم مقصد څه د هغوی تابعداري به کوو دا مې تېرو جمعو کې ویلي دي او نن مې دریم مقصد بیان کړ چې د هغوی په شان ښایسته ښکلي خوی اخلاق او کردار به خپلو الله ذوالجلال دی زمونږ د حضور پاک په شان ښایسته خوی نصیب او د هغوی په شان ښکلي اخلاق دی الله زمونږ نصیب وګرځولی